د جنوري په 19مه د پیښور پریس کلب مخې ته د لادرکه کسانو خپلوانو احتجاجي مظاهره وکړه. د دوی په وینا که بېدرکه کسانو کوم جرم کړی وي نو عدالتونو ته دې وړاندې کړی شي او که جرم نه وي کړی باید خوشي کړي. ملاقات ملک جیلی به آزاد شي او د پاکستان جیلی نه ازادي کیږي. من کم ګناه کړی دی. زما بچي باندې دې ثبوت وکړي یو سړی د نوسخانو یا د مرګو ما بخښلي دي خو داسې کار دی که نو چې وراستی دی لاله نه وراستی کړو لاله په جیلونو کې وراسته کړو. موږ تښتېدلي نه یو موږ په خپل ملک کې ناست یو که نو دا ولې دونه زور ظلم زموږ سره کیږي. زما بچی دقسې موږ په حواله کړی دی ورکړی یو دی. احتجاج کې ځینې داسې کسانو هم ګډون وکړو چې ویل چې خپلوان یې اول روکو خو اوس یې د پنجاب جیلونو ته منتقل کړي. باید دوی دې واپس د خیبر پښتونخوا جیلونو ته راواستوي او یا دې راخوشي کړي. نو منګه خو چې لاړ شو نو په کیسونو پرسه کې بری کړی دی خو بسې وسې کې نیولی دی. غریب دا په 2015 کې نیولی دی او دا څونه وخت وشو او دا 3 کاله پسې دې جیل ورکو. د هغې نه پس دا دومره وخت دلته تیر کو نو هغې اوس راوستو سیوال یې ورکو. سیوال ته 40,000 روپۍ کرۍ ده. زه دې ماشومانو بچو څنګه لاړ شم؟ مور مې د بلډ پرېشر بیماره ده په غر کې استساد کې چې موزې پردی مالونه ساتي هغې ته راورغلي پرېوځي بېهوشه شي. نو زموږ دا مطالبه ده چې تاسو له پنجابیان خپل قیدي نه درکړئ. تاسو ولې خپل قیدیان هغوی له ورکوئ چې نه شي ساتلی خپل کورونو ته یې راولېږئ. په پاکستان کې په کال 2011 کې د لادرکه تنانو را معلومولو دپاره یو سرکاري کمیشن هم جوړ شوی. د کمیشن لخوا د سپتمبر په میاشت کې جاری شوی ریپورت کې ویلي شوي چې د کال 2011 نه د کال 2015 د سپتمبر پورې د دوی مخې ته ورغلي د بېدرکه کسانو 10,616 درخواستونو کې 8,980 قضیې هوارې کړي دي.